سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د جلال آباد تورخم پر لویه لاره د یوې ټرافیکي پیښې له امله 15 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او 7 نور یې ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼی وایي دغه پیښه نن سهار نږدې 9:30 بجې د یادې لارې په اوږدو کې د روداتو ولسوالۍ په سرخ دیوال سیمه کې د 2 موټرو ټکر له امله رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا په وژل شویو کسانو کې یوه میرمن او 3 ماشومان هم شامل دي. یوناما وایي د کندز په دشچرچي ولسوالۍ کې پر یوې مدرسې د افغان ځواکونو د بمباریو له امله د 80 ماشومانو په ګډون 107 ولسي وګړو ته مړ ژوبله اوښتې ده. د دغه بنسټ د موندنو له مخې په دې برید کې چې 14 ورځې مخکې ترسره شوی 14 ولسي وګړي وژل شوي او 11 نور یې ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ملي دفاع وزارت ویلي و چې دغه برید یې پر طالب مشرانو کړی او د یادې ډلې 18 مهم غړي وژلي او 12 نور یې ټپیان کړي دي. په فاریاب کې د افغان ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې 16 طالبان چې 15 قومندانان وژل شوي دي. د 209 شاهین قلوردو قومندانۍ وایي دغه هوایي او ځمکني عملیات تېر مازدیګر د ارمار، خورماج، پشتونکوټ او دولت آباد ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي دي. د سرچینې په وینا په دې لړ کې د یادې ډلې 14 نور غړي هم له یو شمېر وسلو سره یو ځای نیول شوي دي. د ننګرهار په مومندرې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې د پاکستاني جنګیالیو په ګډون 19 طالبان ووژل شول او 8 نور نیول شوي دي. دغو کسانو غوښتل پر مومندرې او بټي کوټ ولسوالیو باندې بریدونه وکړي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ د څارګر ملي ادارې د کارکوونکو له لوري په نښه او له منځه وړل شوي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر مسؤل زیاتوي په وژل شویو کسانو کې 7 پاکستاني جنګیالي او د یادې ډلې 15 سیمه ییز قومندانان هم شامل دي. له دې سره سم په غزني کې د افغان ځواکونو په یوه کمین کې 15 طالبان وژل شوي او 8 نور یې ټپیان دي. دغه پیښه تېر ماښام د ابند ولسوالۍ په علمخیلو سیمه کې رامنځته شوې ده. د غزني د امنیه قمندان په وینا په دې نښته کې د یادې ډلې یو شمېر وسلې هم ترلاسه شوي او افغان ځواکونو ته پکې زیان نه دی اوښتی. او ولسمشر غني تېر مازدیګر په کابل، کندهار او خوست ولایتونو کې په وروستیو ترهګریزو پیښو کې د وژل شویو خبریالانو له کورنیو سره په ارګ کې وکتل او ورسره یې خواخوږي وکړه. د یادو کورنیو غړو له ولسمشره وغوښتل څو د وروستیو پیښو له ارزولو وروسته عاملین د مجازات او همداراز حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته پام وکړي. ولسمشر په دې کتنه کې د وروستیو پیښو پر جدي ارزونې له ټینګار سربیره وویل دا د حکومت مسؤلیت دی چې د قربانیانو له کورنیو ملاتړ وکړي. یوازې په تېره اونۍ کې په کابل، کندهار او خوست کې 11 خبریالان وژل شوي او نږدې 10 نور یې ټپیان شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.